د مخلوقاتو خالق، د عزت او جلال مالک الله رب العزت به د قیامت په ورځ له انسانانو سره د دوی د اعمالو داسې حساب او کتاب وکړي چې له هیڅ چا سره به ظلم او زیاتی ونه شي، او د هرې نیکۍ او خطا مسؤلیت به د انسانانو په خپله غاړه وي. الله جل جلاله به تا نه ستا د رنګ او پوستکي پوښتنه ونه کړي، خو له تا به حتما وپوښتي چې څومره ښه انسان وي. له تا به پوښتنه ونه کړي چې کوم ډول لباس دې اغوسته، قیمتي و او که ارزانه، خو دا پوښتنه به حتما درنه وکړي چې تا ته مې وس او توان درکړی و. آیا غریبانو ترې جامې پرې واخیستې، د هغوی له حال نه د ځان خبر ساتلی و او که نه؟ الله تعالی به له تا نه ستا د کور او ماڼیو د لویوالي پوښتنه ونه کړي، خو د دې پوښتنې ځواب به حتما ورکوي چې د څومره بې وسو او بې کوره انسانانو لاسنیوی دې کړی و. دا سوال به درنه ونه شي چې چیرته او په کومه سیمه کې اوسېدلې پروا نه کوي، خو د دې پوښتنې ځواب به حتما ورکوي چې له همسایه‌ګانو سره د چلند څنګه و. ستا د پیسو د لږوالي او ډیروالي پوښتنه شاید ونه شي، خو دا پوښتنه به حتما درنه کیږي چې دغه مال دې له کوم ځایه لاسته راوړ، آیا په فقیرانو او بېوزله او بیچاره خلکو باندې د مصرف وکړ او که نه؟ الله تعالی به دا پوښتنه درنه ونه کړي چې ملګري دې لږ او که ډېر، خو دا سوال به حتما درنه کیږي چې د بدو خلکو ملګرتیا دې ولې کړې وه. او بالاخره الله تعالی به تا نه ستا د دنیوي مقام او منزلت پوښتنه ونه کړي، خو د دې پوښتنې ځواب به حتما ورکوي چې د قدرت په وخت د چا ته خیر ورسید او څومره دې د هغه د مخلوق خدمت وکړ. د دې ټولو پوښتنو ځواب هغه وخت اسانه وي چې په خپل نفس غالب شي او دغه موقت ژوند د الله جل جلاله په خوښه تیر کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.